له ګلپاڼې سره د مرکې پیل په دې شوی چې ګلپاڼې واده کړی او که نه. هغې په ځواب کې ویلي واده مې نه دی کړی، خو دا د قسمت خبره ده چې که نصیب وشو په هغه ورځ به مې واده شوی وي. ګلپاڼې ویلي چې دا له یوه داسې سړي سره خو بیخي واده نه کوي چې بله ښځه ولري. ګلپاڼې په سوشیالوجي کې د ماسټرۍ تر ډګري پورې زده کړې کړي دي. وایي چې اوس په ام فل لګیا ده. هغې په دې مرکه ګڼو پوښتنو ته ځوابونه ویلي. په وینا یې سندرو سره مې شوق و. یوه ورځ هسې د نورو ملګرو جینکو سره یوې سیډو ته لاړم. هلته مې په خپل اواز یوه سندره ریکارډ کړه. هغه بیا زما ملګرو ډېره خوښه کړه او بیا مې په لومړي ځل د دې سندرې په دفن آغاز وکړو چې یا زما نادان ملنګه یا زما پاگل ملنګه. ګلپاڼه پر خپل قام او ولس ډېره مینه ده. وایي چې په هر لمونځ کې دا دعا کوم چې خدایه پښتانه د جینکو او بدنامۍ څخه بچ او د ښه تعلیم، ښه شعور، ښه صحت او سیال ژوند خاوندان یې کړي. د ډیوه راډیو پښتو ویبپاڼې په حواله د حضرت بلال پوښتنې په اړه ګلپاڼه افغانه ده او که نه، هغې یې په ځواب کې نه ویلي. ګلپاڼې په پښتو، فارسي، اردو او عربي ژبه سندرې ویلي، خو په خبره یې اوس په انګلیسي ژبه هم د سندرو ویلو اراده لري.